کراچۍ اتحاد ټاون کې په رڼا ورځ د کاټلنګ بابوزی سره تعلق لرونکي 2 زلمي وروڼه وژل شوي دي. ملزمانو سیاسي اثر رسوخ په وجه پولیسو پیښې لا د ډکیتۍ رنګ ورکولو کوشش کولو چې د سیمې خلکو د احتجاج په وجه پولیس په مجبورۍ مقدمه درج کړې او ملزمان گرفتار کړي شوي دي. بلخوا متاثره کورنۍ د انصاف غوښتنه کوي. په دې نور تفصیل د نعمت زاده په دې رپورټ کې. کراچۍ کې یوه بله زړه چاودې پیښه په رڼا ورځ 2 ځوانان وروڼه وژلې شوي. وژلې شوي دواړه وروڼه د پاپړو په فیکټرۍ کې مزدوري کوله چې په لاره کې ناست کسانو پې ډزې کړي او وژلي دي. قاتلانو سیاسي اثر رسوخ په وجه پولیسو د متاثره کورنۍ ریپورټ نه درج کوو، بلکې د افسوس خبره خدا چې دواړه وژلې شوي وروڼه یې ډاکوان ثابت کولو لپاره ښه زور لګولی و. بیا وروستو د سیمې خلکو د احتجاج په وجه په مجبورۍ متاثره کورنۍ مقدمه درج کړې شوې. متاثره کورنۍ وایي چې قاتلان لوی سیاسي زور لري او پولیس ورسره ملګرتیا کوي. موږ نه چا سره دښمني وه او نه څه داسې لاندې باندې وو او نه دې څه د موږ د علاقې وو نه یې موږ د علاقې وو، خو د هلکانو د یو بل سره څه د خولې څه شر چور به راغلي. زموږ هلکان بیا لاړه خپل لکه کار له ډیپټایله چې واپسي راتلل، نو دغه 2-3 کسانو ته ناست وو، زما بچي بې ګناه ویشتله. نو پولیسو خو تقریبا زه هم چې کوآپریټر نه دی، بس دغه د هغه زور هغه کار دی. مقصد دا چې بیګا تقریبا د 11 بجو پورې موږ درنه په دغه باندې خبرې روډ باندې، نو د پولیسو داسې کوآپریټ نه دی دغه شو دي ته نه کوآپریټ وي. پولیسو دریځ خپل کړی چې پیښه کې ککړ دواړه قاتلان گرفتار کړي شوي او د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي شوي دي. په کراچۍ کې دا یوه عامه خبره جوړه شوې که پولیس بې ګناه خلک وولي او که دا خلک یو بل بې ګناه وولي، زر ورله رنګ د ډکیتۍ ورکي، زر ورله رنګ چې کوم دی هغه د سټریټ کرایم ورکي، او په دې کې د پولیسو لاس موجود وي. د پولیسو نه بغیر دا کار نه کیږي، خو د هغې نه باوجود چې کوم کمزوري خلک وي هغه غریبان د انصاف لپاره یو در او بل در ته کړېږي. کیمرامین حدیث را نعمت زاده، خیبر نیوز، کراچۍ.